بعضې زنانه ګورې ځان دوکه کوي په دې بعضې برقو وایي دا پرده ده خو دا پرده نه وي ګورې کم لباس کمه برقه چې د هغې کې د زنانه د وجود هغه زینت معلومیږي دا پرده نه ده ګورې ښه یو داسې درنه پرده درانه برقه او درن پړونه چې هغه زنانه په ځان راواړي نو د وجود هغه زینت یې پټ شي پته نه لګي د وجود د زینت هغه ګورې پرده ده ښه یو قمیص په دې کې خو د وجود زینت معلومیږي بعضې داسې برقې دي چې هغې کې د وجود زینت معلومیږي دا ګورې پرده نه ده په دې ځان مه دوکه کوئ چې دا ما پرده کړ په تاسو خیال کړئ بعضې داسې برقۍ دا ټوپۍ والا برقۍ دا چې زنانه واغوندي نو پته پکې د وجود د زینت بیا نه لګي داسې لباس په اختیار پرده دې ته وایي ښه پرده دې ته وایي زه به الله ته مخامخ کېږم ما نه به الله تپوس کوي نبی علیه السلام ته وایي قل لازواجک اول د خپلو بیبیانو ته وایي د نبی علیه السلام څومره پاکې بیبیانې وي د مؤمنانو میندې وي او نبی علیه السلام ورته وایي لازواجک خپلو بیبیانو ته ووایه یو ړوند صحابي را روانو عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه ړوند دی خو بس د الله سره یو مقام ړوند و خو د الله سره مقام د الله سره تعلق یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم لږ مخ مبارک واړو قدرې جواب یې ورنکه وی دې ټیم کې که دی نه وی راغلی رب العالمین سورہ عبس را نازل کو عبس وتولا ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى تاولی دنه مخواړو الله ورته سوره نه ورکړله چې کله بلا صحابي را دند شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بپاسید صادر به ورخور کو وی زه هر کلی وامه هغې کس ته چې د هغه باره کې زه رب زورلی یم ما ته رب زوره نه راکړي د باره کې زه رب زورلی یم زه هغې سړي ته په خیرالی وم چې د هغه باره کې زه خپل رب زورم دومره د لوی شان صحابي په لاره را روان دی بعضې خلق وی که نه زما نیت صفا دی او زما ذهن صفا دی او زما ړه صفا دی دا هم څه خبره دا دلیل دی زما ړه صفا دی زما نیت صفا دی زنانه به وایي زما ړه صفا دی د صحابو نعوذ بالله زړونه ګندو نبی علیه السلام چې خپلو بیبیانو ته وی پرده وکړئ د هغې زړونه ګندو هغې مره صفا بیبیانې شته بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها هغه بیبي ده نبی علیه السلام ورته وایي چې زه تا سره یو کمبل کې د اسمان نه په ما وحی را نازل هغه بیبي ده چې نبی علیه السلام ورته وایي بیبي عایشې جبریل امین راغلی دی تی نه ویني او په تا باندې سلام وایي دا هغه بیبیانې دي ښه